دا لږ څلېرې ساعته قیلون وهي. د چین د قیلون جوړونو په کمپنیو کې دا لږ کار کوي. باید درته ووایم چې 80% د نړۍ قیلونونه په چین کې جوړیږي. کله چې یو رسنۍ غوښتل د چین د قیلونونو د جوړښتونو اړوند پوه شي، هغوی لاړه چې راپور جوړ کړي او د دې کوچني لاسي قیلونونو جوړول ټول د انسانانو په واسطه کیږي، ځکه ډیر کوچني حالات لري، که چیرته خرابه شي بیا کار نه کوي. او جالبه خبره دا ده چې پکې دا سړی د 7,000 نه تر 8,000 قیلونه په ورځ کې کشوي، تر څو مطمئن شي چې دا قیلونونه کار کوي. او هغه وایي چې دا قیلونونه 7,000 یا 8,000 دي، خو معمولا کوم کش چې دا کوي تر 10,000 رسیږي، ځکه باید ځینې قیلونونه 2 یا 3 ځلې چک کړي چې سم دي. دا ورور پیسې اخلي تر څو نشه شي. د دې ترڅنګ باید ووایم دا د دې د خاطره قیلونونه نه چک کوي چې ودرېږه کار کوي که نه، بلکې غواړي وګوري چې د ټولو مزه او خوند یو دی. ځینې یو خو به تریخه نه وي. هغه خلک چې په قیلون وهلو کې متخصصین دي حتما منشن کوي، تر څو د هغوی نظریات هم واورو او ترې پوښتنه وکړو چې غواړي په داسې یو کمپنۍ کې کار وکړي او که نه.